ارشاد وي په مینه به یې واورو. اوهو له بده مرغه د ښاغلي عبدالله خان نور اړیکه بیا هم پرې سوله. دوی ونه توانېدی کوم څه چې درلودل 2-3 ځل ښاغلي اړیکه ونیوله خو اړیکه یې پرې سي. ما وویله چې هلته په مرجې ولسوالۍ کې د هلمند یو ولسوالۍ ده چې سم ټلیفونونه کار نه کوي، نو په دې باندې به د دې ورور اړیکه پرې کېږي. بیا هم درنو اورېدونکو یو اړیکه لرو، اړیکه به واخلو. السلام علیکم. السلام علیکم استاد صاحب، جوړې بخیر؟ شکر دی. درد صاحب یاست؟ بله بله، د ایران څخه یم. ښاغلی درد د ایران څخه ښه راغلاست، خدای مو راوله. څه لرئ پښتو ادبي دایرې ته کې ژر راواړوئ. بس یو غزل د خدای دې کړي چې پام ور وګرځي. ولې نه ارشاد په مینه به یې واورو. خدای ته به څه وایم ګرانه، غاړه مه راکوه او روزه د مخکې له ځانه غاړه مه راکوه. زه هم پښتون یم، ازارۍ مې چاته نه خوښېږي. که زړه دې نه وي نو جانانه غاړه مه راکوه. زه محبت والا یم، ما د ټولو خیر غوښتی دی. ما کله ویلي چې جهانه غاړه مه راکوه. جنګه بدرنګه و بېننګه ټول د ستا د لاسه. راته هر څوک وایي افغانه غاړه مه راکوه. ما ته یې هېږې نه ډېر خوند خبرې راکړ. له بده مرغه زه پر همدې بېرېدم چې ما ژر څه راواړو ښاغلی درد چې اړیکه دې را پرېنیسي د ایران څخه چې کوم ورځونه اړیکه نیسي ډېر ځلې داسې وي دي چې هغوی اړیکې پرې سوي دي. نو ما هم پر دې باندې ټینګار چې موږ چې ژر ژر څه راواورو ښاغلی درد چې اړیکه دې را پرېنیسي. بیا هم درنو اورېدونکو اړیکه لرو، اړیکه به واخلو. السلام علیکم. وعلیکم سلام. چې نه له بده مرغه ښاغلی سادي و له مرجې څخه له مرجې ولسوالۍ څخه دا اړیکه بېرته پرې سوله، ونه توانېدی چې څه راوړاندې کړي. د دې ورور اړیکه هم بحث سوله. د څلورم ځل لپاره د اړیکه پرې سوله د ښاغلي عبدالله سادي او د ښاغلي درده. خو بیا داسې دي چې د ډېر ځلې د ایران اړیکې پرې کېږي. نو زه نه پوهېږم چې کوم په داخل کې موږ په کور کې چې کوم کوو هغه خو د ټلیفون کې د کوم انتنونه هلته سم کار نه کوي، نو دا ستونزه موجوده وي. او له بهره څخه بیا په ستونزه نه پوهېږم چې هلته بیا کومه ستونزه ده. درنو اورېدونکو، نو زه به تاسو ته یو څو بیتونه در واوروم چې مخکې مو له پښتونیار ته صاحب سره چې په بلوګر کې و اړیکه یې نیولې وه هغه ته مو ویلو، او یو امیدالله خوږیاڼی و له کونړ څخه چې یو څو بیتونه یې وړاندې کړله د ښاغلي الماس. نو دغه څو بیتونه به ما د ښاغلي مازوریار د سهیلي پښتونخوا یو شاعر دی، د هغه څو بیتونه مې وړاندې کړي دي. ټول درنو اورېدونکو ته ډالۍ دي، خو دغه د ورونو سره ما واده کړی او بیا هم اړیکه به واخلو. درنو اورېدونکو د اړیکې وروسته به دغه بیتونه تاسو ته وړاندې کړم. السلام علیکم. وعلیکم سلام. حاجي محمد د مرجې ولسوالۍ ته. خدای دې راوله ښه راغلې چې اړیکه دې را پرېنیسي. که څه لرې چې هغه پښتو ادبي دایرې ته وړاندې کړې. نه له تا او نه زما سره وي احساس د اوښکو به د چا سره وي. هسې د بل طبیب طلب مه کوه، د زړه دوا د خپل اشنا سره وي. غږ مې اورې؟ له بده مرغه چې د دې ورور اړیکه هم پرې سوله. دویم د مرجې څخه و ښاغلي عبدالله سادي هم د مرجې څخه و، خو ده یو بیت طاقت موږ ته راواوروئ. نوره یې اړیکه پرې سوله، ونه توانېدی چې په پوره ډول هغه څه چې درلودل هغه موږ ته راواوروي، موږ ورڅخه واورو. نو خدای دې وکړي چې د دوم ځل لپاره دغه بیتونه خو زما ډېر خوښ سوله، ښایسته بیتونه. بیا هم اړیکه لرو. السلام علیکم. سلام علیکم استاد صاحب، نیک یې احترامات مې ومنه. خدای دې راوله ښه راغلی ښاغلی جوهر. نادم خان پښتونیار یم. پښتونیار او پښتونیار راڅخه تا و دا جوهر صاحب راڅخه یېرېږي. نو پښتونیار صاحب که څه لرې چې راواوروې ژر چې اړیکه یې را پرېنیسي. بس یو نظم یې لیکلی د هیله ده چې د پاملرنې وړ وګرځي. ارشاد په مینه به یې واورو.
ګیلمن زه له خپل بخته هم له وخته یم ملګرو بخ مې ګوره چې چپه شو زه یې خوار کړم دې حالاتو دې پردیو خدمتګار کړم په وطن کې مې ځای نشته مسافر شوم زه روان له خپله کوره در په در شوم مزدوري کړم په ایران او پاکستان کې مزدوري کړم په ایران او پاکستان کې داسې تیت افغانان وینم په جهان کې ما ویل نور خو به جوړ افغانستان شي یو ځل بیا باریانا او خراسان شي هم پوره خو به د هر افغان ارمان شي د آهنګ کورونه بیا به زموږ ودان شي دی راغلي 50 دولته په شمار راته وبکړي خدمت ګوره بسیار نور به ختم القاعده او ترورست شي هم به ختم دا جګړې او کمونست شي دا د هر یو افغان هیله ارزو وه د ځوانانو د سپین ږیرو هم ورو وه خو داسې چیرې ونه شو یارانو خو داسې چیرې ونه شو یارانو ته غوږ شئ چې څه وایم عزیزانو دا له هغو سرورو تارونو نه بتر دي هغه مخامخ جنګېده د دوی جنګ ډېر په هنر دي د یې وکړلو په خپل قول عمل دوی جوړ کړی ګوره موږ ته د څه چل دا له بده مرغه د ښاغلي پښتونیار اړیکه پرې سوله نظم چې کوم درلودی هغه یې په پوره ډول موږ ته راونوروئ پر نیمه باندې پاتې شو زه هم د هغو لیدونکو له اړیکه نیولو سره څخه چې د دوی اړیکه پر نیمه پرې کېږي ډېر ناهیله کېږم بیا هم السلام علیکم اړیکه لرو وعلیکم سلام ویسا صاحب بیا هم عبدالله سعیدي هم د دوم درلود له بده مرغه سعیدي صاحب چې ستا اړیکه پرې سي څو ځله دې اړیکه پرې سوله نو خدای دې وکړي چې بیا داسې اړیکې پرې نه سي درنو لیدونکو د خپرونې د پای شیبو ته رارسېږو نو ما تاسو سره وعده کړې وه د ښاغلي پښتونیار ته چې د لوګر څخه اړیکه نیولې وه او همت صاحب چې د کونړ څخه و همت صاحب نه بلکې امین الله خوږیاڼی و دوی ته مې دغه بیتونه خو ټولو درنو لیدونکو ته ډالۍ دي د ښاغلي معذوریار د سهیلي پښتونخوا څخه یو شاعر دی ستر ګړون دی ډېر ښایسته ما ته د شاعري ډېر خوند راکوي نو دا وایي دا پوښتنه له چا وکړم چې دا څه دي دا څه کېږي چې زامن سو د ادم لکه لیوان د وینو تږي قافله د ژوندانه به مې ستومانه ولې نه وي قافله د ژوندانه به مې ستومانه ولې نه وي لارښوونکي مخکښان دي د کاروان د وینو تږي د سرو وینو ضرورت نن ما ته هم دی تا ته هم دی انسانان ټوله لیوان سو نن سبا په وینو پایي انسانان ټوله لیوان سول نن سبا په وینو پایي وینې ورکړه معذوریاره دا جذبه د قربانۍ ده ته دې مړ شې پروا نسته ته دې مړ شې پروا نسته که څوک ستا په وینو پایي که څوک ستا په وینو پایي سره او سپین ګلان به کله خزان نسي سره او سپین ګلان به کله خزان نسي کمالي وساتي خیال د ګلستان لږ تل تر تله به بیا دا غمونه نه وي تل تر تله به بیا دا غمونه نه وي که انسان محترم وګڼي که انسان محترم وګڼي انسان لږ که انسان محترم انسان لږ درنو لیدونکو د ښاغلي معذوریار دغه بیتون دي تاسو ټولو حضور ته ډالۍ وي نو د پښتو ادبي دایرې وخت مې دلته پای ته رسېږي درنو لیدونکو د پښتو ټلویزیون ډېر درنو